د ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج وایي د مدرسو په نوم د ځوانانو یوه لویه ډله د پاکستان له پولې د افغانستان شمالي ولایتونو ته راغلي دي. نوموړې دغه عمل د پوښتنې وړ بللی دی. میرمن سراج ویلي دي چې د مدرسو په نوم د ځوانانو یوه لویه ډله د پاکستان له پولې څخه د افغانستان شمال ته راغلې ده. د دوی ډیر شمیر د افغانستان شمال ته راوړل شوي او هلته میشت شوي دي. دا لا معلومه نه دی چې دوی څوک دي او ولې راوړل شوي دي. اغلې سراج ویلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور په تړاو دا راپور ناسم نه کړ. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله هم ویلي و چې د طالبانو رژیم ورته یوه طرحه وړاندې کړې ده چې له مخې به یې د ډیورنډ کرښې د څیرمه له سیمو څخه د تحریک طالبان پاکستان وسلوال غړي وویستل شي او د افغانستان دننه نورو لرې پرتو سیمو ته انتقال شي. د افغانستان په شمال کې د پاکستاني طالبانو جنوبي قبایلو ځای په ځای کول د سیاسي جریانونو او د شمال د اوسیدونکو په منځ کې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. ځینو یې دا په شمال کې د افراطیت د ودې پایله بللې. ځینو یې د افغانستان د شمال د وزیر کولو او د منځنۍ اسیا او روسیې د ناامنه کول نوم ورکړی او ځینو یې نور بیا د طالبانو دا کار په کلکه قومي او هدفي بللی دی.